السلام علیکم مینوالو، هیله لرم چې جوړ او روغ یاستئ. نن ستاسو ته د واټساپ ډیر خوندور ښایسته او په زړه پورې ټریک درښیم چې تاسو به تر اوسه په هغه طریقه کار سره دا طریقه نه یې کړږي. هغه طریقه دا ده چې تاسو به تصویران څنګه لږئ او ویډیو به څنګه لږئ، لکه کوم چې مخکې تاسو لږل په هغه شانتې نه. هغه چې ته ولږې، تا سره چې کوم تصویر وي یا ویډیو وي او یو کس دې ولږې، هغه په هغه ریزلټ کې نه ځي، هلته خرابه سي نه، هغه ریزلټ نه وي، لږ سره خړه سي. نو زه نن تاسو ته په بله طریقه کار باندې تصویران او ویډیو لږلو طریقه درښیم چې تاسو به څنګه تصویران او دغه ویډیوز لرئ چې په اوریجنل سایز او په اوریجنل شو کې هلته ورسیږي ستا ملګري ته. نو راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسو به اول راسئ خپل واټساپ به خلاص کړئ. واټساپ چې مو کله خلاص کړئ، مخکې به موږ په دې طریقه باندې تصویران لرلو. یو کس له دلته به موږ رالو، نو په دا ګیلرۍ به موږ کلیک وکړو چې کوم تصویر مو لږلو هغه تصویر بیا ولږو. نه په دې طریقه باندې نه، زه تاسو ته په دې طریقه کار باندې ځکه په دې وجه نه، خو دلته هم صحیح ده، خو بلکل ستا د تصویرانو ریزلټ هلته اوریجنل نه ځي، نه د ویډیو ریزلټ هلته پوره رسیږي. نو زه تاسو ته په بله طریقه باندې درشم چې تاسو به څنګه ویډیو دغه لرئ. نو که چیرې تاسو زموږ صبور خان که چیرې تاسو زموږ ټیکنیکل صبور چینل نه یې سبسکرایب کړی یا نوي یاستئ، نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم د خپلو ملګرو سره لازمان شیر کړئ. نو اوس راځئ زه تاسو ته هغه طریقه کار درښیم. دلته به بیک لاړ شو، هغه نشان ته به لاړ شي، دلته پین نشان ته به لاړ شي. بیا چې کوم دا ډاکومنټس یې لیکلی دي په دې ګس طرف باندې، په دې به کلیک کړئ. دلته کې بیا هلته کوم بره چې دلته ګوره دا درې نشان دي، په دې به ته کلیک واخلې. په دې چې کله ته کلیک واخلې، تاله به خپل میموري خلاصه سي. ګوره کیپچر دی چې کوم چېرې په کوم پروفایل کې ستاسو تصویر پروت دی، فېسبوک کې یا ډاونلوډ دی، کیمره باندې تا اخیستی، میسنجر کې، نور داسې پکچر کې. زه هلته خان بی کې ما یو تصویر یې ایښی دی که نه، زه راځم دا تصویر باندې کلیک کوم. د هر څو باندې تصویران باندې تاسو کلیک کولی شئ. نو په دې لاندې کوم ته اپشن ستا راغلی کینسل او سینډ، په سینډ باندې به ته کلیک کړې. په سینډ ستا کله کلیک کړئ، ګوره دا زیپ ډایرکټ پي ان جي هم ځي، چې کوم اوریجنل شی په پي ان جي کې در راځي. نو داسې طریقه کار چې تاسې وکړئ، نو ډېر خوندور به ستاسو تصویران لاړ شي. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او شیر هم لازمي کړئ د خپلو ملګرو سره. نو ملاویږو په نورو ویډیوګانو کې. د الله په امان.